سلامونه. خدای تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ او صحتمند به وئ. او زموږ درسونه به ستاسو لپاره ګټور تمام شوي وي او هم به مو خوند ورڅخه اخیستی وي. په تېره ویډیو کې مو د کین په اړه یو څو جملې راوړي وي او یو څو خبرې مو ورباندې وکړې او هم مو د کین مثبته سټرکچر در وپېژندله. په دې ویډیو کې یو ځل بیا په کین باندې یو څو مهمې جملې جوړو تر څو یو خو تاسو د کین د استعمال سره بلد شئ او بل په هغې باندې جملې جوړول درته اسان شي. او د یادولو وړ ده ګران دوستانو چې کین چې دی دغه بیخي زیات استعمالیږي په انګلیسي ژبه کې او ډېر د استعمال وړ لغت دی. په همدې خاطر زه هم کوشش کوم چې یو څو جملې په وبخښئ یو څو ویډیوګانې په دې باندې درته جوړې کړم تر څو تاسو ورسره بلد شئ او استعمال او هم په هغې باندې د جملې جوړولو طریقه زده کړئ. نو راځئ چې جملې شروع کړو. خو لومړی د هغو دوستانو لپاره چې د کین سټرکچر یې په تېره ویډیو کې نه وي لیدلي د هغې لپاره سټرکچر په دې ډول ده: سبجیکټ پلس کین پلس ورب 1 پلس کمپلیمنټ. یعنې لومړی به په جمله کې سبجیکټ راوړل کېږي او بیا به له هغې وروسته کین راوړل کېږي او وروسته به بیا ورب 1 یعنې د فعل لومړی حالت به راوړل کېږي او له هغې وروسته به بیا جمله پوره کول کېږي، هغه که په څه سره وي، هغه که په ابجیکټ سره وي او که بل څه سره وي. اوس راځو د جملو په طرف. We can write English. We can write English. موږ کولی شو چې په انګلیسي باندې لیکل وکړو یا انګلیسي ولیکو. We can write English. They can swim. They can swim. دوی کولی شي چې لامبو ووهي. They can swim. او دا خبره هم په یاد در سره ولرئ چې کین د قابلیت او یا د توان لپاره استعمالیږي، یعنې کوم وخت کې چې یو څوک کوم کار کولی شي یا یې نشي کولی نو د هغې لپاره موږ او تاسو کین استعمالوو. لکه دغه جملې کې تاسو ولیدل او د نورو جملو کې به هم معلومات درته وشي. They can swim. دوی کولی شي یعنې دوی توان لري چې لامبو ووهي. I can drive. I can drive. زه کولی شم چې موټر وچلوم یا ډرایوري وکړم. I can drive. یعنې زه د دې توان او قابلیت لرم. خوږو دوستانو دغه څومره جملې چې په کین باندې دلته ما درته جوړې کړې او یا په کین باندې جوړول کېږي خو په دې شرط چې هغه مثبتې جملې وي، هغه ټولې په دغه مخکینۍ د کومه سټرکچر چې ده په دغه سټرکچر باندې جوړول کېږي. We can speak English. We can speak English. مونږ کولی شو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړو. We can speak English. We can play football. We can play football. مونږ کولی شو چې د فوټبال لوبه وکړو. We can play football. We can climb to the tree. We can climb to the tree. مونږ کولی شو چې په ونه باندې وخیږو یا ونې ته پورته شو. We can climb to the tree. او همدغه کلایم د ماونټین لپاره هم استعمالیږي، لکه تاسو وایئ چې موږ کولی شو چې غرونو ته وخیږو یا غره ته وخیږو. We can climb to the mountain. خوږو دوستانو که غواړئ چې په کین باندې مهمې او ښایسته جملې جوړې کړئ بغیر د کومې غلطۍ څخه نو تاسو کوشش وکړئ د کین سټرکچر زده کړئ او یوازې د کین نه په انګلیسي ژبه کې د هرې جملې لپاره د هرې جملې د جوړولو لپاره سټرکچر چې د هغه ډېره مهمه ده. نو تاسو هم کوم وخت چې غواړئ چې یوه جمله جوړه کړئ کوشش کوئ هغه په سټرکچر باندې جوړوئ او د هغې لپاره سټرکچر په یاد کوئ نو بیا به د جملې جوړول درته بیخي اسانه وي. نو په دې ویډیو کې هم دومره جملې بس دي او زه مطمئن یم چې تاسو به د دې جملې په مرسته وکولی شئ چې نوره مهمې جملې په کین باندې جوړه کړئ، البته مثبتې جملې. منفي جملو لپاره به انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې تاسو ته راځم او منفي جملو باندې او د هغې او منفي جملې به درته پرې جوړوم په کین باندې او د هغې لپاره به سټرکچر درته راوړم. نو دا ویډیو په همدغه ځای باندې بس ده. تاسو څخه هم دا هیله کوم چې د ویډیو لایک شیر د نور دوستانو سره او هم د یولی ټیچر یوټیوب چینل سبسکرایب مه هیروئ تر څو نوره دا ډول ښایسته او مهمې ویډیوګانې څخه تاسو برخمن شئ او د درسونو څخه پاتې نه شئ. نو بیا چې تاسو په حضور کې حاضرېږم تر هغې ماته اجازه راکړئ. الله مو مل شه.